السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. موږ تیر درس د اعدادو تسلسل یا سلسله یا ترادف یا ردیف هر شي چې تاسو ورته وایي سیکونس په نامه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو هغه مو ولوستل او دغه ډولونه مو ولوستل. نن راځو په دوه عمده ډولونو باندې چې هغه ته موږ دوه عمده ډولونه د تسلسل یا ترادف یو حسابي ترادف دی چې اریتمټیک سیکونس ورته وایي او یو هم هندسي ترادف دی چې جیومتریک سیکونس ورته وایي چې بیا به انشاءالله دا جیومتریک سیکونس یا هندسي ترادف په وروستنی درس کې ووایو. اوس فعلا حسابي ترادف وایو چې اریتمټیک سیکونس ورته ویل کېږي. چه شی دی دا اریتمټیک سیکونس یا حسابي ترادف؟ دا څه شی دی؟ هغه ترادف یا هغه تسلسل یا هغه سلسله د اعدادو چې د دوو مسلسلو حدونو ترمنځ یا دوو مسلسلو اعدادو ترمنځ یو مشترک فرق موجود وي. یعنی که یو یې اووه وي ورپسې حد لس کېږي، یعنی درې ور زیاتېږي، نو ورپسې به بیا درې ور زیاتېږي چې دا دیارلس کېږي، بیا درې ور زیاتېږي چې شپاړس کېږي، یا بیا به درې ور زیاتېږي چې دا 19 کېږي مثال. نو دغسې سلسلو یا دغسې ترادفو ته یا ردیفو ته څه شی وایي؟ حسابي ترادف ورته وایي. دلته که موږ ته موږ وغواړو هر حد یا هر مسلسل حدونه یو بل څخه پیدا کړو، نو داسې کولی شو چې که موږ ته یو حد راکول سوی وي نو وغواړو وروستنی حد پیدا کړو، دغه سره هغه مشترک فرق چې موږ ویلی چې مثال یا 3 وي یا 4 وي یا 5 وي یا منفي 6 وي، کیدای شي مثبت وي کیدای شي منفي وي، هغه ور اضافه کوو، ورپسې حد ورپسې عدد هر شی چې دی هغه لاسه راوړو چې دلته ډي یا مشترک فرق چې موږ په نامه د مشترک فرق یا کامن ډیفرنس په نامه یادېږي. دا هر عدد هر طبیعي عدد مثبت وي که منفي وي، تام وي که کسري وي، یا هر رقم عدد چې وي هر حقیقي عدد کیدای شي. که دا مثبت یو عدد وي نو سلسله یا تسلسل متزایده ده، یعنی هر حد به ورپسې حد څخه به زیات وي. که دا منفي وي نو په دې صورت کې د تسلسل ته متناقص تسلسل وایي چې یعنی دا معنی چې وروستنی حد به د مخکیني حد نه کم وي. په مثال په ډول دلته یو څو سلسلې راکړي دي، وایي چې تاسو په دې منځ کې وګورئ چې کوم یو حسابي تسلسل دی که نه دی. که دی نو دی ترمنځ مشترک فرق دی هغه پیدا. په د اول مثال کې که وګورو اووه دی اول حد، بیا ورپسې لس دی، ورپسې دیارلس دی، ورپسې شپاړس دی. نو د دې ترمنځ فرق ته که وګورو چې د اووه نه او د لس ترمنځ څومره فرق دی؟ 3. یعنې د لس نه که اووه منفي کړو څو موږ ته راکوي؟ 3 راکوي. او هم د لسو پسې دیارلس راغلي دي، دیارلس هم که د دیارلس څخه لس منفي کړو نو دا هم موږ ته 3 راکوي. ورپسې بیا 14 راغلی چې 14 نه بیا 14 منفي کړي، دا هم هغه ورکوي 3 ورکوي. نو دا په دې معنی چې د هر دوه مسلسلو یا پی در پی حدونو ترمنځ یو مشترک فرق دی چې هغه څو دی؟ هغه 3 دی. نو که داسې یو سلسله ولرو موږ ویلی داسې سلسلې ته حسابي سلسله وایي. نو دا حسابي سلسله ده او د دې ترمنځ مشترک فرق یعنی دی مساوي کېږي په 3 سره. دا د اول مثال لپاره و. د دوم مثال که وګورئ اول حد یو دی، دوم حد 4 دی، په منځ کې 3 فرق دی، یعنې 4 منفي 1 3 کېږي. ولې ورپسې حد 9 دی، 9 منفي 4 5 راځي چې د 4 د یوه او د 9 د 4 ترمنځ مشترک فرق سره یو شان نه دی. نو وایي چې دغه سلسله اریتمټیک یا حسابي سلسله نه ده، ځکه چې د دې ترمنځ یو مشترک یا د دوو مسلسلو اعدادو ترمنځ مشترک فرق نشته. دریم مثال کې که وګورئ دلته 6 دی، وروستنی بیا 6 دی، وروسته بیا پسې 6 دی، بیا پسې 6 دی. وګورئ که د 6 نه 6 منفي کړو موږ ته 0 راکوي، د 6 نه بیا 6 منفي کړو 0 راکوي، د 6 نه بیا 6 منفي کړو 0 راکوي.
د دې ترمنځ چې مشترک فرق موجود دی چې هغه ډي مساوي په 0 دی، نو دې ته موږ حسابي تسلسل ویلی شو، ځکه چې مشترک فرق لري چې هغه څو دی 0 دی، نو دا یو حسابي تسلسل کیدای شي. یا په دې مثال کې وګورئ وایي چې نه په لاندې د څو تسلسل یا سلسلو مشترک حد راکول شوی یا مشترک فرمول چې موږ کولی شو دغه په واسطه هر حد را پیدا کړو، دا راکړل شوی دی. وایي تاسو په دې کې وګورئ چې دا سلسله یا دا مشترک حد یو حسابي تسلسل پورې مربوط دی یا یو د حسابي تسلسل یو حسابي ترادف مشترک حد دی که یا نو که دی هغه څو دی، دغه ترمنځ مشترک فرق څو دی. موږ په تیر مثال کې ولیدل که د دې ترمنځ یو مشترک فرق موجود و نو هغه مشترک فرق یو حقیقي عدد و، نو هغه ترادف څه شی دی؟ یو حسابي ترادف دی یا حسابي تسلسل دی. که نه و نو بیا حسابي تسلسل نسو ورته ویل. په اول مثال کې وګورئ ان راکړی دی، د هر مشترک حد راکړی دی چې هغه مساوي په 4n منفي 3 دی. زه د دې نه وروستنی حد یعنی n جمع یو پیدا کوم او د ان د دسخه تفریقوم. که د ترمنځ فرق یو حقیقي عدد راوتلی نو دا یو حسابي تسلسل دی، که راونه نو حسابي تسلسل یا حسابي ترادف نه دی. اوس راځو دا کېږي د n په عوض مې دلته n جمع یو وضع کړو، نو دې خواته به n جمع یو وضع کړم منفي 3 چې دا مساوي کېږي 4n جمع 4 منفي 3 جمع یو راوخت. نو اوس n چې و n مساوي کېږي په 4n منفي 3، دا دواړه طرف په طرف منفي کوم، نو دلته n جمع یو منفي n مساوي کېږي، دا منفي کېږي دا مثبت کېږي، 4n منفي 4n 0 یو جمع 3 څو کېږي 4. د دې ترمنځ مشترک فرق یعنی d کنه d مې وخت سره غل تعریف کو، یعنی د مخکینی حد منفي او وروستنی حد منفي مخکینی حد مساوي په d باندې دی. نو د دې ترمنځ مشترک فرق d مساوي په 4 راوختی چې 4 یو حقیقي عدد دی، نو دې ته ویلی شو چې دا یو حسابي ترادف یا حسابي تسلسل دی. یا دوم مثال ته وګورئ n مساوي په 2n، دلته مشترک حد راکړی دی، مشترک فرمول n مساوي په 2 په توان دی n، نو دلته موږ وبخښئ n جمع یو زه پیدا کوم، n جمع یو مساوي کېږي په n جمع یو بخښئ n جمع یو مساوي کېږي 2 په توان دی n جمع یو، دا د n د دې نه تفریق کوم 2 په توان دی n دی، دا دواړه خواهی که تفریق کوم دلته n جمع یو منفي n مساوي کېږي په 2 په توان دی n جمع یو، داسې لیکلی شم چې 2 ضرب دی 2 په توان دی n منفي 2 په توان دی n، دلته 2 په توان دی n مشترک نیسم، 2 منفي یو پاتې کېږي چې دا یو دی یا مساوي کېږي 2 په توان دی n. وګورئ 2 په توان دی n یو حقیقي عدد نه دی، بلاکیس دا یو الجبري افاده ده او هغه ما طاقت لرونکې افاده ده چې متحول لري چې n دی، هلته موږ ته یو حقیقي عدد رانه کوي. نو په دغه صورت کې وایي چې دغه n مساوي په 2 په توان دی n یو الجبري وبخښئ یو حسابي ترادف یا حسابي تسلسل نه دی. وروستنی مثال که وګورئ n مساوي کېږي n مربع منفي n، دا هم عین شکل ده که وګورو n جمع یو مساوي کېږي په n جمع یو بل مربع منفي n جمع یو. که دا ساده کړو دا داسې کېږي چې n مربع جمع 2n جمع یو منفي n منفي یو، منفي یو منفي یو خلاصو 2n نه چې یو n لاړ شي
یو n نو n مربع جمع n پاتې کېږي او n چې و n مربع منفي n دی. که دا بیا دواړه طرفه طرف منفي کړو دا منفي کېږي دا مثبت کېږي n مربع منفي n مربع نو دلته n جمع یو منفي n مساوي کېږي په n جمع n 2n سره. بیا هم 2n موږ ته یو حقیقي عدد رانکي نو داسې وایي چې دغه n مساوي په n مربع منفي n یو حسابي ترادف یا حسابي تسلسل نه دی. دریم مثال کې که وګورو دریم مثال ته هم عین میتود کاروو. دلته n زه لږ ساده کومه صورت کې n مربع جمع 15n جمع 4 دی نو درس لیکلی شم چې n جمع یو ضرب دی n جمع 4 دا تیزه کولی شم مخرج کې n جمع 4 دی n جمع 4 دی n جمع 4 سره خلاص شه پاسو n جمع یو نو که n جمع یو پیدا کړم دې خواته به هم د n په عوض n جمع یو وضع کړم n جمع یو چې مساوي کېږي n جمع 2 سره. دا که طرف په طرف منفي کړو نو دلته n جمع یو منفي n مساوي کېږي n منفي n خلاص ول 2 منفي یو یو یعنې د دې ترمنځ تفاوت یو دی. نو چې d یا مشترک فرق یو حقیقي عدد راوخوتل نو ویلی شو چې دغه سلسله یا دغه فرمول یا دغه مشترک حد چې دی دا په یو حسابي تسلسل پورې مربوط یو مشترک حد دی. په دې مثالو کې که وګورئ دلته مشترک فرمول څلور یا مشترک حد 4n منفي 3 دی او په دې کې مشترک حد یو وخت هم چې وکتئ n جمع یو راخوتئ چې دا دواړه خطي افادې دي خطي معادلې دي. ولې دغه چې وګورئ دوه په توان د n دا طاقت لرونکې افاده ده او دلته n مربع منفي n دا هم خطي افاده نه ده دومه درجه یوه افاده ده دومه درجه الجبري افاده ده. نو داسې یو شی کولی شو چې په عمومي ډول ووایو که چیرې مشترک حد فرمول یوه خطي افاده وه نو هغه شی دی هغه مشترک حد په یو حسابي تسلسل پورې مربوط مشترک حد دی یا په داسې شکل چې د حسابي تسلسل مشترک حد همیشه شی دی یو خطي افاده ده. وایي وخت مو ویلی چې د دې ترمنځ یا د حسابي سلسله یا تسلسل د حدودو ترمنځ یو مشترک فرق چې هغه ته موږ ډي وایو که یو حقیقي عدد وي نو هغه حسابي تسلسل دی او مشترک فرمول یا مشترک حد چې موږ جنرال ټرم ورته وایو هغه عموما یو خطي رابطه وي. موږ تېر درس کې دا ویلو ولې څنګه کولی شو چې دا پیدا کړو که موږ ته اول حد راکول شوی یعنې یو راکول شوی وي نو هر حد چې موږ غواړو هغه پیدا کړو هغه څه رقم پیدا کولی شو هغه د دغه فرمول په واسطه پیدا کولی شو. که موږ وغواړو هر حد چې زموږ د غوښتنې حد وي n دا n هر طبیعي عدد کېدای شي که دا غواړو پیدا کړو دا مساوي کېږي یو جمع n منفي یو ضرب d. په مثال توګه دلته یو حسابي تسلسل ورکول شوی دی منفي 3 2 او اووه د اول 3 حدونه دي یعنې اول حد منفي 3 دی دوم حد 2 او دریم حد اووه دی. وایي د شلم حد را پیدا کړي د دغه حسابي تسلسل نو شلم حد پیدا کولو دپاره موږ د دغه فرمول نه استفاده کوو یعنې n مساوي که په شل سي نو دلته به شل څو راسي. راځئ چې دا پیدا کړو نو شل مساوي کېږي په یو جمع شل منفي یو ضرب د ډي سره. دلته یو موږ ته راکول شوی منفي 3 او ډي چې شی دی ډي د دوه مسلسل حدودو ترمنځ فرق یعنې که ډي موږ غواړو پیدا کړو نو دوه مسلسل حدونه یو بل سره تفریقوو هغه موږ ته ډي راکوي یعنې 2 منفي 3 2 منفي 3 مساوي کېږي 2 جمع 3 چې مساوي کېږي په 5 سره یا اووه منفي 2 مساوي کېږي په 5 سره چې ډي څو راوخوت 5 راوخوت. نو اوس شل مساوي کېږي په
ا یو چې دلته ا یو منفي 3 دی منفي 3 جمع شل منفي یو 19 ضرب دی 15 سره 19 ضرب 15 15 منفي 3 92 یعنی شل مثال کې یا په دې مثال کې که وګورو ان یو حسابي تسلسل دی چې یو یعنی اول حد څلور دی اته یعنی اتم حد 25 دی نو د دې ترمنځ وایي هغه مشترک فرق چې دی ډي یعنی هغه پیدا کا او عین زمان کې یو سل یوم حد هم پیدا کړی پیدا کو موږ دلته لرو نه موږ مخکې ویلو چې نه که موږ ته ان راکول شوی وي نو ان مساوي کېږي یو راکول شوی وي ان مساوي کېږي یو جمع ان منفي یو ضرب دی موږ ته اتم حد راکول شوی دی اته مساوي کېږي یو جمع اته منفي یو ضرب دی ډي سره دا قیمتونه په فورمول کې وضع کوو اته 25 مساوي کېږي یو هم څلور دی جمع اته منفي یو اوه ضرب دی ډي سره دواړه خواونه که څلور منفي کو نو اوه ډي مساوي کېږي په اوه ډي مساوي کېږي په یو ویشت سره چې دلته ډي مساوي کېږي په درې سره مشترک فرق 300 نو اوس به راسو چې نه یو سل یوم حد څو کېږي یو سل یوم حد داسې کېږي یو سل یو مساوي کېږي په یو یعنې څلور مستقیم قیمت یې وضع کومه ان منفي یو ان یو سل یو دی یو سل یو دی نو یو سل یو منفي یو ضرب دی ډي چې درې دی یو سل یو یا یو سل یو حد مساوي کېږي څلور جمع یو سل یو منفي یو سل ضرب دی 300 چې 300 جمع څلور 300 څلور راوځي نو یو سل یوم حد مساوي کېږي په 300 څلور بل مثال که دلته وګورو ان وایي یو حسابي تسلسل دی چې اوله حد 3 دی او مشترک فرق کې څلور دی نو وایي نه 50 د دغه تسلسل یو حد دی که نه موږ ویلو که دا یو حد وي نو دا داسې کیدای شي چې نظر دغه فورمول ته ان مساوي کېږي په یو جمع ان منفي یو ضرب ډي سره نو ان مشترک کول شوی نه 50 هم ول نه پوهېږو چې دا څوام حد دی یعنې ان په هکله باندې معلومات نه لرو خو داسې لیکو چې نه 50 مساوي کېږي یو چې درې دی جمع ان منفي یو ضرب دی څلور سره که دلته ووینو نو ان موږ ویلو چې یو طبیعي عدد دی که په دغه معادلې کې ان یو طبیعي عدد راوخوت نو نه 50 د ده تسلسل یو حد دی که ان یو طبیعي عدد راونه خود یا یو طبیعي عدد په شکل راونه وتی نو په دې صورت کې نه 50 د تسلسل یو حد نه دی راځئ چې وګورو دواړه خواونه به درې منفي کو دلته درې ختم شول شپږ 50 مساوي کېږي په ان منفي یو ضرب څلور سره بخښئ مادي لیکل څلور بیا دواړه خوا په څلور ویشو څلور د څلور څخه خلاص شول دلته څلور چې اختصار کو څو راځي 14 راځي یو په څلور کې 15 14 پاتې شول څلور په څلور کې 14 نو ان منفي یو مساوي په 14 خو که دلته دواړه خوا سره یو جمع کړو نو ان مساوي کېږي په 15 چون ان یو طبیعي عدد راوخوت نو نه 50 د دغه حسابي سلسلې چې اول حد 3 دی او فرق څلور دی یو حد دی چې څوام حد دی اولسم حد دی نو دا ویلی شو چې نه 50 د حسابي تسلسل یو حد دی بل مثال وایي د دوه رقمي عدد نه څو عدد لرو چې پر 15 پوره قابل دی ویش وي د دوه رقمي عدد څخه 2 digit numbers نو دلته وګورئ موږ د دوه رقمي عدد پوهېږو چې د لسو څخه تر 9 پورې ادامه لري لس تر 9 پورې ولې هغه عدد چې په 15 قابل دی ویشتي هغه که دوه رقمي عدد نه ونیسو نو هغه اولین عدد چې دی هغه لس دی او اخرنی عدد چې دی هغه 15 دی ولې 15 دی ځکه چې موږ قابلیت تقسیم 15 پوهېږو چې هغه عدد دی چې اخر کې یا صفر وي اول رقم یا صفر وي یا 15 وي
نو دلته په دوه رقمي عدد کې 10 کوچنی عدد دی او تر ټولو لوی عدد چې پر 15 قابل د ویشت دی 15 نیمه دی. ولې دا چې د دې ترمنځ څه رقم رابطه ده هغه داسې ده چې هر عدد چې په 15 قابل د ویشت دی د مخکینی او د وروستني عدد سره یې فرق 15 دی، یعنی دغه سلسله د عدد 15 زیاتېږي چې 10 نه شروع کېږي، بیا 15 ور اضافه 15 بیا 15 ور اضافه 20 بیا 15 ور اضافه 25 10 15 همداسې، یعنی د دې ترمنځ مشترک فرق دی مساوي په 15 دی. اول حد چې دی هغه لس دی په دوه رقمي عدد کې وبخښئ، او اخرنی حد ان دا چې موږ نه پوهېږو چې څو عدد دي دغه په خاطر هغه ته ان وایم، هغه څو دی 15 نیمې دی. نو دلته بیا هم ان مساوي کېږي په یو جمع ان منفي یو ضرب دی سره، ان دلته 15 نیمې دی مساوي کېږي یو څو یو دلته لس و اولنی عدد چې په 15 دوه رقمي عدد چې په 15 قابل دی ویش وي، لس جمع ان منفي یو معلوم نه دی، هغه تعداد چې موږ غواړو پیدا کړو دوه رقمي عدد چې څو دی هغه ان وایو ضرب دی دي څو 15. بیا هم دواړه خواونه که لس منفي کړو نو 15 اتیا مساوي کېږي په ان منفي یو ضرب دی 15، دواړه خوا په 15 وویشو راځئ چې 15 وویشو، دلته 15 د 15 څخه خلاصه او 15 د 15 اتیا سره که اختصار کړو دلته یو 15 راځي، یعنی ان منفي یو مساوي په څو راوخوت، ان منفي یو مساوي په 18 راوخوت، نو که دواړه خواته یو جمع کړو ان مساوي کېږي په 18 سره. نو څو دوه رقمي عدد دي چې په 15 قابل د ویشت دی هغه څو دي؟ هغه 18 دي. په کتابو کې ما 15 نمبر تمرین چې دی هغه ستاسو کارخانګي دی، که هر سوال مو درلودلی د موضوع په هکله باندې زموږ د مکتب واتساپ سره یې شریکولی شئ، موږ به انشاءالله تاسو ته ځواب درکړو او بیا په واتساپ نمبر به یې تاسو ته لوستو. ډېره مننه، تشکر.